ګران افغانانو محترم ولسونو زما سلامونه او مینه ومنه انشاءالله ټول سر روغ او جوړ اوسئ د تاسو ټولو څخه هیله کوم چې زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ ټولو افغانانو ته ورسوئ تر څو دغه کم سوء تفاهم چې د دښمن لخوا منځته راغلی دی دا سره راپسي اصلي قصه به زه تاسو ته وایم ګران افغانانو تقریبا د یو کال نه را په دې خوا یو مشخص ټیم یو مشخصه کتله یعنی دښمنه کتله کوښښ کوي ما تهدید کړي حتی ما ته اخطارونه راکړل او ډېرې زیاتې وسې وکړلې چې ما د دغه میډیا نه ورک کړي خو په فضل د خدای زور یې ونه رسېده اوس زما د 2021 کال دوه دقیقې درې ویډیوګانې را پیدا کړي دي چې هغه وخت د جمهوریت نوی سقوط شوی و او تاسو ته پته ده چې موږ ځوانانو ته د ملایان ډېر وحشي معرفي کړي وه ډېر بل رقم یې معرفي کړي چې بیا د زمان په هغه سره بیا موږ وپېژندلو پوه شو چې قصه بل ځای کې وه نو هغه ویډیوګانې یې اخیستې بیا دې ظالمانو ایډیټ کړي دي حتی د AI څخه یې ګټه اخیستې ده او هغه اوس د مختلفو اکاونټونو څخه نشریږي حتی د یو اکاونټ څخه نشر شوې ده چې هغه سړی ما پېژندی او هلته په وزارت داخله کې موږ سره کار کوو اوس مستقیم د مقامات د جبهې څخه تغذیه کیږي معاش ورکول کیږي او ډېر یو منظم ټیم هم لري حتی په داخل د افغانستان کې دغه شخصیت ټیم لري چې دغه یو څو ورځې مخکې په دغه لوحو یې چې هغه تور هغه پاشلی او رنګ پاشلی او د همده سړي د خوا نه پاشل شوی و خو زه نه غواړم چې اوس یې هویت تاسو ته په ډاګه کړم ځکه کیدای شي چې موږ ته خطر راپېښ سي هویت به یې پټ وساتو د پلان دپاره نو هغه ویډیوګانې اخیستې ایډیټ کړي دي او په خپل اکاونټونو کې اچولي دي او ډېر قوي وایرل کړي دي دا خلک چې دي تاسو ته به پته وي که نه مختلف اکاونټونه لري د پښتنو په نوم اکاونټونه لري هم په یوټیوب کې په فیسبوک کې په ټویټر کې همداسې په ټیک ټاکونو کې او بالاخره دا نشروي کوشش کوي چې دغه کم وحدت چې زموږ په منځ کې زموږ د افغانانو په منځ کې راغلی دغه کم یووالی سره راغلی دا خدشهداره کړي او دا د منځ نه ویسي او بیا سره دا پښتانه واچوي تر څو دا پښتانه بیا یو بل تارګیټ کړي یو بل توهین کړي یو بل تحقیر کړي او یو بل ته سپکاوی وکړي چې باید ډېر زیات معتاده اوسي زما اصلي مسلک چې دی تاریخ دی ژبپوهنه ده څېړنه ده ریسرچ دی زه په سیاستونو باندې کار نه لرم او زه کوم سیاسي سړی هم نه یم زما پلار هم کوم سیاسي سړی نه و خو یو شی زه تاسو ته وایم وطن او هېواد سره ډېره زیاته مینه لرم که وپوهېږم چې خدای مه کړه زما پلار یا زما ورور زما هېواد ته تهدید جوړېدی سي زما ژبې ته تهدید جوړېدی سي یا زما تاریخ ته تهدید جوړېدی سي زه د هغې په مقابل کې هم درېږم خو دې ظالمانو دغه ویډیوګانې ایډیټ کړي دي پخوانی د 2021 کال ویډیوګانې دي دا ایډیټ کړي دي او بالاخره اوس یې نشروي هغه کامنټونه مې وکتل واقعا چې یو د پښتانو داسې یعنی واقعي فکر کړی چې پولاد همداسې یو شخصیت دی په داسې حال کې چې داسې نه ده حتی بعضې ویډیوګانې جوړې کړي چې زه یې پکې جړولی یم فخرې سپور کړی یم اصل رقم ویډیوګانې جوړې کړي دي کوشش کوي چې د ځوانانو اذهان سره ګډ وډ کړي او ما ورته بد معرفي نو پام وي چې احساساتي نه شئ او ونه غولېږئ او بالاخره ما ته توهین و تحقیر مه کوئ ښه صحیح ریسرچ وکړئ تاسو ته پته ده چې موږ د دې خلکو نه میډیا ګټلې ده اصلي میدان خو بل چاته ګټلی خو میډیا ته موږ ګټلې ده او همداسې به مخکې ځو باعزته سوکاله اوسي که بیا هم زما د طرف نه د چا زړه ازار شوی یا خفه شوی زما په خبرو باندې زه په دې حقه روژه کې د زړه نه ورڅخه بخښنه غواړم باعزته اوسئ د سمسورتیا سوکالۍ او د سعادتمندۍ په لور قربان اوسم